بسم الله الرحمن الرحیم. د فوټوشاپ CS3 د نن ورځې درس سره راغلاست. د نن ورځې په درس کې به زه تاسو ته ډراپ شادو کار کوم. ډراپ شادو فقط یو عکس ته سایه ورکول دی چې موږ څنګه کوم کولی سو هغه عکس ته د په اندازه باندې د بیکګراوند په اندازه باندې سایه ورکو. را به سو فوټوشاپ ته اول به ولاړ سو فایل ته یو عکس به انسرټ کو اوپن یو مثلا دا یو عکس زه لرم غواړم چې دې عکس ته یو شادو ورکم یو سایه ورکم او هغه ته هم بعضې افیکټونه ور اضافه کړم. د دې لپاره چې دې عکس ته ډراپ شادو یا سایه ورکړو د هغه څخه مخکې باید موږ څه کارونه ترسره کړو. اول کار دا دی باید یو نوې بلانک صفحه د فوټوشاپ داخله کړو. معذرت غواړم زه اوپن ته ولاړم را به سو فایل ته نیو کې دلته به تاسې واخلئ هغه اندازه به تاسې خپله ورکړئ هر څو خوښ ستاسې خو زه به اوس یو اندازه ورکړم ویډ 400 او هایټ یې هم 500 پروا نه لري 600 یې وکړو 600 د دې په انسرټولو سره اوس به راسئ و خپل اولنی ایمیج ته دا ایمیج به څه وکړئ دلته به راسئ سلیکټ ته په سلیکټ کې به آل انتخاب کړئ ټول ایمیج به انتخاب کړئ د هغه څخه وروسته راځو ایډیټ ته په ایډیټ کې به کاپي د کاپي کولو څخه وروسته را به سو و خپل دا دلته چې راغلو د هغې څخه بعد به راسو ایډیټ ته او پیسټ کوم عکس چې موږ درلودی فقط ما هغه را کاپي کړي دا مو دلته پیسټ کړي. د دې کار د ترسره کولو څخه وروسته تاسې به څه کوئ را به سئ دلته د لیر افیکټس ته دلته وینئ دغه د لیر افیکټس دی لیر افیکټس ته به راسئ دا به کلیک کړئ دلته وګورئ ډراپ شاډو به کلیک کړئ. د ډراپ شاډو په کلیک کولو سره دلته تاسو ته یو نوې وینډو خلاصېږي. د دې وینډو په واسطه باندې تاسو کولی شئ دا خپل عکس ته د شاډو یا سایې افیکټ ورکړئ. راځو دلته تاسو کولی شئ دلته همیشه د بلینډ موډ څخه استفاده وکړئ یعنې مثلا کوم رقم سټرکچر تاسو غواړئ ورته انتخاب کړئ همیشه کوشش وکړئ د ملټیپل څخه استفاده وکړئ. د دې څخه بعد دلته راځو اوپیسټي د دا سایه ظاهروالی څه رقم زیات تیز وي خامه یې ګورئ که دا موږ کمه کړو سایه موږ دونه نه معلومېږي که چیرې زیاته کړئ ګورئ او اوپیسټي یا تیزوالی معلومېږي. تاسو ایمیج ته فکر وکړئ دا سوه هغه اوپیسټي د هغه څخه بعد راځو دلته لرو تاسو کولی شئ د دې دپاره انګل یا زاویه انتخاب کړئ مثلا دغه ډراپ شاډو تاسو کومې خواته غواړئ زاویه یې څو وي څه رقم یې د هغه دپاره ګورئ که چیرې موږ 88 درجې زاویه انتخاب کړو نو هغه د ډراپ شاډو سایه به کومې خواته راځي فقط تغیر پکښې راولي تاسو سره معلومېږي. ګورئ ور شاډو موږ لرو د عکس ول لوړې خواته مثلا بیا هم زاویه تغیر کړو -150 چپ طرف راست طرف هر طرف چې تاسو غواړئ کولی شئ هغه اکثر شاډو یا سایه ورکړئ خوښه ستاسو ده چې هر عکس طرف مو د عکس انتخاب کړئ. دغه دی زموږ عکس ګورئ شاډو یې اخیست. د دې څخه بعد راځو ډسټنس ته ډسټنس یعنې هغه فاصله د شاډو څونه دغه سایه وغځېږي څونه اوږدوالی ورګورئ تاسو کولی شئ هر څونه شاډو چې غواړئ تاسو کولی شئ خپل تصویر ته ورکړئ تغیرات خو وینئ انشاءالله. نو ډسټنس کولی شئ انتخاب یې کړئ تعیین یې کړئ. د دې څخه بعد راځو سپریډ ته د دغه د سایه و خورېدو ته ګورئ صحیح او دې څخه بعد راځو و سایز ته دا د شاډو د سایز یا هغه اندازه ورزیاتوي څونه اندازه غواړئ کولی شئ هغه اندازه راواخلئ کمه کړئ هر څونه اندازه شاډو چې تاسو ورکړئ یا کولی شئ. او بل تاسو کولی شئ د کلر کوالټي ورکړئ هغه عین دا شکل دی شاډو هغه طرف و دغه یې طرفو سایډو او خپله دغه شاډو ته یو کوالټي ورکړي یو خاص شکل ورکړي. اوس ګورئ په اوس فلحال کې کوم دغه کنټور چې موږ انتخاب کړی دی د هغه په حساب باندې
که چیرې دا نایز یې موږ واخو صفر یې کړو یعنې کم یې کړو هغه زموږ شاډو به ډېره ثابت وي د هغې څخه موږ کولی دا شاډو واخو لږ څه رنګ ورخام کړو لږ څه د مابین څخه کوالټي یې ورکمه کړو ګورئ وینئ شاډو تغییر څه وکړي نو د دې ځای څخه تاسې کولی شئ کوالټي ورته انتخاب کړئ بیا به راسو و دې کنټور ته او دا ورپسې دا کنټور انتخاب کړم د دې کنټور په انتخابولو سره بیا هم هغه شی دی کولی شئ شاډو اصلیت واخلي تغییر ورکړي او دلته په دې خوا کې چې موږ دا کوم انر شاډو لرو دا منځنۍ سایه او بیروني روشنایي او داخلي روشنایي دا بیبل اینډ امباس دی کنټور دی ټیکسچر دی دا فقط تاسو ټیک مارک کړئ او تغییر یې ونیسئ څه وظیفه لري لکه اول انر شاډو د داخلي هغه د سایه د داخل د خوا څخه څونه معلوم شي ګورئ او د هغه څخه بعد د انر شاډو څخه تاسې کولی شئ اوټر ګلو کلیک کړئ هغه هم داخلي دغه تقریبا د خارجي سطحې هغه روشنایي ده انر ګلو هغه داخلي روشنایي ده د خپل هغه کومه شاډو چې د سایه ده هغه ځان داسې یو خاص افیکټ په دا کونجانو کې اخلي او د هغه رقم باندې موږ امباس لرو چې امباس هغه د عکس او د ګلو تر مابین کوم فاصله چې د هغه ډېره صفحه او هغه کې هغه خاص کوم داسې لکه په چوکاټ کې چې داخله لکه عین لکه بارډر غوندې داسې تغییر پکې راوړي دا نو بل کنټور دی لکه مخکې موږ کار وکړو کنټور دی چې هغه د دغه اندازه د کومې شاډو سایه چې د هغې کوالټي چې د هغې څه کم وي دغه راسې عکس کولی شئ په ټکسچر باندې واړوئ دا کلیک کړئ عکس به هغه ټکسچر واخلي په خپل بګراونډ کې وګورئ عکس پر ټکسچر باندې راغلی پر یو ساختار باندې نو دا ټول تاسې وګورئ ټیک مارک کړئ او تغییر یې ونیسئ تغییر پکې د دې څخه بعد سټین لرو سټین هم همچنان زموږ عکس داسې داغ واره کوي یعنې تورې کولی شئ د مابین څخه کولی شئ کوم عکس چې کوم رنګ چې تاسې فی الحال په فوټوشاپ کې استفاده نه کوئ کولی شئ هغه واخلئ د عکس پر سر باندې راولئ ګورئ کلر اوورلی دا بل ټیک مارک شو ګریډینټ کلر دا هم کلر د هغې څخه بعد کولی شئ پټرن د عکس پر سر باندې راولئ دغه ساختار او د دې څخه بعد سټروک دی سټروک چې دی لکه بارډر غوندې داسې خاص ساختمان زموږ عکس ورکوي نو دا سو د شاډو درس خدای دې وکړي چې تاسې سر په خلاصوئ او زموږ بعضې خاص دوستان د دغه ډراپ شاډو د حسابو سره سروکار لري او اکثر اوقات که چیرې موږ غواړو چې یو عکس خاص ښایسته والی او زیبایي ورکړو نو بیا موږ کوشش کوو چې ډراپ شاډو د شیانو څخه استفاده وکړو نو خدای دې وکړي چې پوه سوي واست انشاءالله او تر راتلونکي درسه د خدای په امان